ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قالی سلورما سپارہ کی دا سورہ آل عمران دا 112 یوسل 12 نمبر آیت المبارکہ. قالی سلورما سپارہ کی دا سورہ آل عمران دا 112 یوسل 12 نمبر آیت دی. قالی مذکورہ آیت کی اللہ سبحانہ وتعالی منتظر خبر کئی او دا زین تعلیم کئی چې اهل کتاب یهود و نصارا چې دي نو دی د پخوانه ذلیل دي او دوی شرمنده او رسوا دي. اگر که د دنیا د مادیات او په اعتبار باندې دوی ډېره ترقي کړې ده او نوي نوي ایجادات یې کړي دي او د دنیا په اعتبار باندې دوی ډېر مالدار او شتمن دي، لیکن الله سبحانه وتعالی د طرف نه انسانیت ته دا اعلان دی چې ذلت او رسوایی او شرمندگی دا د اهل کتاب او د یهودو نصارو په قسمت کې او په تقدیر کې لیکل شوې ده. دوی به همیشه د لپاره ذلیله وي، دوی به خوار وي او دوی به د الله په غضب او په سخط باندې به اخته وي. الله رب العالمین د یهودو نصارو سره څه پوله پټې شریک و یا په څه ذاتي دغه سورانه وه، وایي نه د دې وجه دا ده چې دا ظالمان د الله په آیاتونو باندې کفر کوي، د رب العالمین شرع دغې او د حدودو مخالفت کوي، د الله پیغمبران انبیا او برګزیده هستې دوی وژلي دي. دا داسې ظالمان دي حدیث کې راغلي وایي کانت بنو اسرائیل تقتل فی اليوم 300 نبیا. یو ورځ کې د سهار په وخت کې 300 پیغمبران والعیاذ بالله قتل کړل او په مازدیګر کې ثم یقوم السوق بقرهم فی آخر النهار، بیا د مازدیګر په ټیم کې خلار بازار یې کولاو کړی او سبزیان یې خرڅولې. تا به هیڅ هم نه دي کړي. نو ګوره پیغمبران هغه وژل خیرخوا او بیا په هغې باندې څه پروا نه کول. زمونږ د دې معاشره کې هسې وګوره څومره بېحسي راغلې ده. دوه درې بازار کې ولي او خلکو بې پروا هم یې بس ډین کوي، سودا خرڅوي، نه پولیس ته پروا کوي نه عوام، نه د دې په باره کې زغم او فکر چې لکه دا کسان ولې ویشتلی شو، دا ولې مړه شو، لکه ځوانان ویشتلی شو، بوډاګان معمر، یو انسان د هغه وینه توی شي او موږ قرار بازارونو کې لګیو هماغه موقع کې خنداګانې کوو، سوداګانې کوو، پروا مه پېنئ. الله سبحانه وتعالی موږ ته دا چې د یهودو کې په اهل کتابو کې بېحسي راغلې وه، د دوی نه حس ختم شوی و، انسانیت او بشریت نه راغورځېدلي وو. نو دغه رنګې کار د دې امت سره مو شو. ضربت علیهم الذله، ټاپه کړی شوی دی په خوا باندې د دوی نه دوی باندې ذلت، د پخوا نه په دوی پسې ذلت دا نښتې دی. اینما ثقفو کوم ځای کې چې یوې دي. ذلت څه ته ویلی کېږي؟ ذلت دې ته ویلی کېږي چې کله یو زورور یو جابر راولګېږي او د چا دولت د چا مال او د هغه عزت او ناموس والي او هغه ذلیل او خوار او کمزوري کړي، نو عربۍ کې دې ته ذلت ویلی کېږي. نو اهل کتاب چې دي یهود او نصارا د دې باندې ذلت نښتې دی، دوی پسې جوړ کړی شوی دی. او دارنګې وضربت علیهم المسکن، وروسته به وایي په دې مسکنت هم راغلی. اینما ثقفو د یو علاقې خبره نه ده، داسې نه ده ګینې چې د دنیا په یو منطقه کې یو په ملک کې علاقه کې به ډېر ذلیل او بل ځای کې به عزتمند دي. نه نه، اینما ثقفو کوم ځای چې دوی وموندلی شو نو دوی به ذلیله به وي. الا بحبل من الله وحبل من الناس، مگر هله به دوی د دې ذلت نه وځي، د دې رسوایي او شرمندګۍ نه چې دوی منګولې ولګي د الله په راستۍ باندې. د الله د راستۍ نه مراد د الله کتاب دی، قرآن مراد دی. دا دلیل دی په دې باندې چې انسان په حیثیت د یو انسان باندې او مسلمان په انفرادي او اجتماعي ژوند کې د ذلت نه، د رسوایي او د بېعزتۍ نه وځي د الله په کتاب باندې. الله سبحانه وتعالی د خپل کتاب له ډېر مجد او شرافت ورکړی. رب العالمین د خپل شان مناسب بره دی فوق العرش، نو چې څوک د الله په کتاب پسې ونغځو دا به عزتمند کېږي به. او دا موږ تاسو ګورو په دنیا کې تاسو ګورئ هغه څوک چې د قرآن سره تعلق دی، په قرآن باندې عمل کوي، د قرآن عالم او قاري دی، خو چې قرآن باندې عمل کوي د هغې د حدودو خیال ساتي، د هغه زندګي ډېره عزتمند دی، یو ډېره ښایسته ژوند دی، ډېر د سکون اطمینان والا. یو کشر هلک یو کشر ښاري او ته موږ ته مخکې چې هغه جمع راکړي، دا د الله د کتاب د وجې نه. په جنازه کې چې کوم دی یو کشر عالم به هغه به لګي خبره کوي، په جرګه کې په قیادت کې الله سبحانه وتعالی د کتاب له چې چا غاړه ورکړله او په دې باندې عمل یې وکړو، الله
دې مروي نو فضیلت به ځینې وځي. نن چې امت ذلیله دی یقین وکړه د الله کتاب یې پرېښودلی. هسې مونږ ډېرې چیغې وکړو چې لکه دا وجه ده او دا ده او دغه رنګې د دې سبب دا دی، خو لیکن چې مین وجه دا ده نو د الله کتاب مو پرېښودلی. دې وجې نه تاسو وګورئ امت مسلمه د څومره پستۍ سره د څومره ذلت او د زوال سره مخامخ دی. سر پورته کولی نه شو چې یو عذاب رانه ختمېږي بل یې راباندې راپرېښي. دا سیلاب او تندر ختم شوي نه چې زلزله راباندې راوایي. زلزله چې را ختمه شوي دي نو په خپل منځ کې جنګونه دغه رنګې کله راباندې غرونه راورغړي، کله راباندې چې کوم د ځمکه وشلي او کله راباندې تندونه لګي. وجه دا ده چې مسلمانانو خپل حیثیت پرې د الله کتاب یې اشاره کړی دی، بس دنیا چمخدي دي او دنیا هغې کې منهمک شوي دي. الا بحبل من الله وحبل من الناس. او دارنګې په رسۍ د خلکو باندې الله وایي دا یهود چې د ذلت نه راوځي یا به زما کتاب له غاړه ورکوي او یا به د خلکو په رسۍ باندې به ځان ټینګوي. د خلکو رسۍ نه مراد دا دی چې یا به د جماعت مسلمه کې د مسلمانانو په جماعت کې به داخلېږي. هغه مقصد دا دی چې اتباع الامه الجماعه، او یا دا دی چې په دنیا کې یو تکاتر ملکي هغوی کې ځان ورننه باسي. لکه نن سبا تاسو وګورئ اسرائیل چې دا ډېر کمزوري دي، اوسه پورې د فلسطینیانو ماشومانو به د دوی په لیندو باندې مقابله کوله، په کاڼو باندې یې کوله. اوس د امریکا او د فرانس او دغه رنګې جرمني او روس او دا لوی ملکونه دوی په شپنایي کوي، دوی له چې کوم دی مدد او کومک ورکوي او وسلې هم له ورکوي. نو د فلسطین والا هغې پرې راګیر کړي. کوي د اسرائیل چې کوم دی د نورو ملکونو کې لږه شانتې دغه لاس واخیستو، دا څلور شي چې ټول ته د مسلمانانو یو ملک مقاومت مقابله نشي کولی، ځکه قرآن دا خبره کړې ده. خو دومره ده چې دوی سره دا نور کافر ملګري دي د هغې په وجه باندې زړور شوي دي. وباءوا بغضب من الله، او دوی اخته شوي دي د الله په غضب باندې. وضربت علیهم المسکنه، په دې باندې مسکنت او خواري چې کوم دی هغه ټاپه شوي. مسکنت دې ته ویل کېږي چې د یو سړي زړه چې کوم دی هغه غریب او نیستمن دي. په دې وجه نه علما ویلي دي چې لیس الغناء بکثرة المال ولا بکثرة العلم. مالداري دا نه ده چې سړي سره ډېر مال هر یو پلازې ورسره وي. اصل مالداري د زړه ده چې د انسان زړه غني وي نو هېڅ به مو سره زړه بې خوشحالي بادشاه وي. او که زړه کې حرص او دغه نو بس که انسان سره هر څومره مال راشي هغې نه مړېږي په دې باندې. د دې وجې نه تاسو وګورئ دلته یې ویلي وضربت علیهم المسکنه، او په دې یهودو باندې الله ما مسکنت لګولی و. مسکنت څه ته ویلی کېږي؟ مسکنت اصل کې په عربۍ کې مسکین عاجزۍ ته ویلی کېږي. انسان باندې مسکنت کله راځي، کله غریب کېږي؟ هغه دا دی چې کله د انسان عزت خراب شي، ناموس یې خراب شي. که دې خبرې ته چې وګوره د پیسو ګټلو دپاره خپل بدن خرابوي، خپل عزت چې کوم دی هغه خرابوي، ځان ذلیله کوي. نو د دې د وجې نه چې د انسان په ژوند کې بار بار داسې حوادث راځي، مال یې لاړلې، کور یې لاړلې، زلزله پرې راغله، طوفان پرې راغلی، حکومت راګیر کړو، یو مصیبت دی او بل پې چې کوم دی راځي، لا یو ختم شوی دی بل پرې راغلی. د هغې د وجې نه انسان هسه په ډپریشن کې راشي، په ټینشن کې راشي. انسان هر ټیم کې بیا افسرده، غمزده او غمګین. نو بس یو حادثه چې وي نو بله پرې راغلي، بس هېڅ زړه چې کوم دی مات چې بس وي الله مونږ درېدلي وو د الله نه داسې مرور شي. او تر دې پورې چې کوم دی بس ځان بیا ډېر مظلومه ګڼي او دا ټول انسانانو د ظالمان ښکاره کېږي. نو په زړه کې بیا هېڅ هر چا ته حسد هم راشي، کینه او بغض هم راشي. دلته خو ده باندې دشکه راغلي، عضوي مړي، کور یې رالوېدلی او دغه رنګې آبادي نقصان یې کړی، دیوالې شوي. نو چې د بل چا بیا ښه ګاډۍ ویني یا د بل چا چې کوم دی لږ په خوشحالۍ کې ویني، هېڅ سره هغه سره په زړه کې حسد راځي. دغه کار د یهودو سره وشو. په زړونو کې حسد، بغض او کینه راغله، نو بیا په انسانیت باندې خیرخواهي چې کوم ده نه پرېږدو کېده چې نور چا ته به څه فایده رسېدله، دوی له په هغې باندې غوسه ورتلله. لکه دا کار چې کوم دی زموږ سره مو چې د انسان اعتماد ایسته بې ختم شي، انسان بې حوصلې شي، هر څومره که د ده سره مال هاري، خو لیکن هغه ذهن کې منفي سوچ هغې جوړ شي. د دې ته وګوره هر چا باندې الزام لګي دا د ده د لاس او دا راته د ده د وجې نه دا کار وشو. لکه دا کار موږ سره هم در شوی دی، د الله کتاب مو پرېښودلی دی، حبل من الله کې نه یو او حبل من الناس د هر چا سره زمونږ ورانه ده. تاسو ګورئ د ګاونډي سره به زمونږ ورانئ، تربور سره به مونږ ښکر اړم کړئ او هر وخت یې مونږ په بل باندې بلیم او الزام لګو دا د هغه د لاسه دا کار شو. نور د الزام هم هغه دغه کړي. چېرته په یو معامله کې مونږ ځان ته داسې پړ ویلی دی چې هلکه زه پړ یم، نه دا زما غلطي ده، دا زما کمزوري ده. بس هر وخت چې کوم دی د بل نه ګیلې کول. د دې وجې نه مسکنت په انسان باندې په دې حالت باندې راځي. دې د وجې نه مونږ دا آیاتونه یوازې د یهودو
يهودو ته مه لګوه. یهود خو په اسرائیل کې ناست دي او امریکا کې دي. دا چې موږ دې پېښور کې او په دې اشنغرۍ کې بیانو د دې مقصد دا دی چې زموږ او ستاسو اصلاح وشي. نو دوی کې دا مسکنت او ذلت په څه باندې راغلی؟ د الله په آیاتونو باندې کفر کول. دا کفر یې کوو تر دې پورې چې زړونو کې داسې بې حسي او داسې قسوت راغلی دی چې ورته چا نه خبره کوله چې هلکه مه کوه. هېڅ به ورته هغه چې کوم دی خپل بدخوا ښکاره نو هغه به هم چې کوم دی وژو. علماء دلته یو واقعا ذکر کړې ده. وایي یو کلي کې چې کوم دی یو ډاکو هغه ډاکوان په یو کلي علاقه باندې ورلل. نو په هغې کې د بعضې زنانو عزتونه خراب کړ. د هغې سره زناکاري او دغه رنګې د هغې سره هغه دغه وکړه بدکاري وکړله. په دې کې یو زنانه چې ده نو هغې جرأت وکړو هغې دا ډاکو چې دی هېڅ یې مړ کړو. نو سره د هغه راویستم. نو هغه د نورو زنانو کلي والو ته یې وویل ګور ورته ستاسو څه خیال چې ما ته به هم ګینې داسې کار وکړي. ما خو بې ځان ووژو. نو ما ورته ستاسو غوندې ځان دغه نه کړو، ما خو دې مړ کړو. نو هغې ویلې چې که دا زنانه مونږ مړه نه کړو نو دا خو زمونږ خاوندان به راشي دا به ورته ووایي او هغوی به مونږ مړې کړي چې تاسو ولې د دې په شان دې جرأت نه کوو. نو راولې کېدلې چې دا زنانې مړه کړله. نو ته اوس وګوره چې کله یو قوم بې حسه شي نو هغوی به هېڅ خپل عزت نه اعلان کړي. دی چې ته څوک سمه خبره کوي نو هغو ته بدخوا ښکاره کېږي. هلکه وایي دا شري دی او خپل عزت هېڅ خراب کړي. زموږ معاشره کې ته وګوره موږ داسې بې عزه شوي که په موږ باندې څوک څه قسمه لوبې کوي ولا دې چوک ته وسوځه چې کوم دی یو بده خبره کوو غلطه یو 15 به دې ملګري شي. یو جذباتي تقریر وکړه زنده‌باد مرده‌باد خبره باندې څوک نه ځان نه پوهې کوي نه په حقیقت باندې څه به درپسې وایي. او دغه رنګې که چېرته نیکه خاطري خبره دې کوله ولاړ سړی بر باندې تنقید کوي او 15 مخالفین هغه به دې پیدا شي. نو موږ چې کوم دی کامچور یو محنت هم نه کوو کرام هم نه کوو د اسلام په حقایقو باندې ځان نه پوهې کوو بس صرف غرونه او دغه رنګې چې کوم دی کامچوري او په بل باندې الزام لګول او صرف اسفیلي کول او یې زموږ د مسلمانۍ چې ده نو بس نیټونو ته راغلې ده. نو الله سبحانه وتعالی چې دا حالت ذکر کړی ضربت علیهم ذلة نو ټاپه کړی شوی دی په دې یهودو باندې ذلت اینما ثقفوا هر ځای کې چې دي مونږ کړی شي الا بحبل من الله مگر دا چې دي منګولې ولګي پر سید الله تعالی باندې وحبل من الناس او دا رنګې دي منګولې ولګي پر سید خلکو باندې وباءوا بغضب من الله او دوی د پخوانه اخته شوي په لوی غضب د الله تعالی باندې وضربت علیهم المسکنه او دا رنګې ټاپه کړی شوي دا په دې باندې خواري او مسکنت ذلک بانهم دا په دې وجه باندې یقینا هو دا کتابین یهود کان یکفرون بآیات الله دی به کفر کو د الله په آیاتونو باندې ويقتلون الانبیاء بغیر حق او دا رنګې دوی به وجل پیغمبران بغیر د جرم شرعي نه ذلک بما عصوا دا په دې وجه باندې چې دوی نافرماني کوله وکانو یعتدون او دې د هر نه تېروتونکي دا ګناهونه کول ځکه اوس الله دا کار وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو لپاره په دې کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې زموږ د ذلت حالت په عافیت باندې بدل کړي. یا الله په دې امت مسلمه باندې چې کوم عذابونه او کوم ستونزې شروع شوي دي رب العالمین دا په عافیت باندې بدل کړي. رحم معامله ورسره وکړي. الله په افغانستان مسلمانانو باندې چې دا کوم آسماني او قدرتي آفت راغلی دی یا الله ډېر په زور دی یا رب العالمین خوشحالي پرې راولي. یا الله د دې د مظلومیت او د دې د ستونزو مشکلات دا ختم کړي. یا الله دا عذابونه یهود نصارا او د امریکا او اسرائیل دې ته ورنقل کړي. یا الله په امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الله دغه زلزله کې چې کوم خلک مړه شوي دي د هغې د مرګ په شهادت باندې قبول کړي. یا الله د هغې چې کوم د بې سر و ساماني حالت په دې باندې راغلی رب العالمین دې له پناهګاه ورکړه. یا الله دې له مالونه ورته حلال مال یا الله خوشحالۍ پرې راولي. یا الله زموږ په ملکونو کې امن و امان او سکون راولي. یا الله دا قدرتي آفتونه زلزلې سیلابونه باد و باران او تندرونه رب العالمین زموږ په عافیت باندې واړوه. یا الله په دې ناسته مجمع کې د چا څه قسمه شرعي حاجتونه دي رب العالمین د خپل غیبي خزانو یې پوره کړه. یا الله قرضداران د قرض نه خلاص کړي. یا رب العالمین که دلته څوک بیماران دي تا ته معلوم دي هغوی له صحت عاجله کامله ورکړي. یا الله دې خلکو په دکانونو تجارتونو کې خیر او برکت واچي. یا رب العالمین د نقصان او د تاوان نه حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی